له تېر اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې بندې دي. که څه هم سوداګریزې لارې بندې دي، خو دواړو خواو ته تاوانونه پرېمانه روان دي. د سوداګرو ترڅنګ عام وګړي زیانمن شوي دي. اقتصاد ټکنی شوی، زرګونه سوداګریز موټرونه بند پاتې او په دې څه کمه 3 میاشتنۍ موده کې میلیونونه ډالر زیان اوښتی. په داسې حال کې چې عام افغانان د نرخونو له لوړېدو شکایت کوي، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې هر څه سم روان دي. خو لا هم د دې لارو پرانیستلو څرک نه تر سترګو کیږي. پاکستان د لارې بندېدل امنیتي ستونزې یادوي او طالبان بیا د قوي ضمانت غوښتونکي دي. خو د دې حالت مسؤلیت د چا دی؟ او د لارو بندېدل سیاسي فشار دی او که اقتصادي ځان وژنه؟ سلامونه، ستړي مشئ. مننه له دې چې همدا اوس پړنه ګورئ. زه روح الامین یازده یم. د افغانستان سوداګري خونې چارواکو او سوداګرو نن له خپلو پاکستاني سیالانو سره غونډه درلوده چې د ډیورنډ کرښې پرانیستلو ته د حل لار پیدا کړي. په همدې اړه له بحث مخکې چمتو شوی راپور خپرو. د دوه هیوادونو د اړیکو په کړکېچ کې پر دواړو غاړو د انتظار اوږدې ګړۍ ژوند په ټپه درولی او د ناهیلۍ ویرې خور کړی. نن یو ځل بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزې خونې او سوداګر سره د حل لارې په موخه کېناستل. دواړو طرف په دې باندې اتفاق و چې لاره بنده ده او دلته په میلیونونو ډالر دواړو ملکونو ته تاوان رسیږي، هم په تجارت کې او هم په ترانزیت کې. په زرګونه لارې هلته ولاړې دي، تقریبا 15,000 کانټینر د افغانستان ولاړ دي. د اسیا میانه د پاکستان ترانزیت راغلی دی، هغه دې مخته ولاړ دی. پاکستان خپل داخلي تجارت چې زموږ سره کوي هغه هم ټول ولاړ دی او بالاخره د میاشتې 200 میلیونه موږ د پاکستان نه واردات درلود. د پاکستان حکومت شاوخوا 80 ورځې وړاندې د طالبانو پر واکمنۍ د فشار په نیت د ډیورنډ کرښه وتړله. وروسته طالبانو له دې خوا لاره پرې بنده کړه. پاکستان په تیرو 3 لسیزو کې څو ځلې په وچه کې مهار افغانستان باندې پوله تړلې، خو هیڅ کله کرښه دومره موده بنده نه وه پاتې او نه هم په دې کچه خونړۍ نښتې پرې شوې. د پاکستان سوداګرۍ خونه وایي چې څه باندې 11 نه تر 12,000 سوداګریز کانټینر د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او خرلاچۍ په بندرونو کې تم دي. تم شوي توکي هر ورځ د افغان سوداګرو پر تاوان اضافه کیږي. د پاکستان لپاره وضعیت تر دې هم ناوړه دی. له عامو سوداګرو نیولې بیا تر صنعت، منځنۍ اسیا ته ترانزیت او د مالیاتو په ټپه درېدل د پاکستان متزلزله اقتصاد ته تر اوسه میلیارډونه ډالر تاوان رسېدلی. موږ په دې باندې اتفاق وکړو چې دا نقص دواړو ملکونو ته رسیږي. دا لارې باید بدون د قید و شرط خلاص شي، مګر دا اصلا دا خو یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې دا اصلا لارې خو دولتونو بندي کړي دي او د دولتونو چې پکې تصمیم ونه نیسي دا هېڅکله نشي کېدلی چې خلاص شي. خو دولتونه د خپل سیاست په لومه کې نښتي، سره له دې چې د دې بندښت ګټه هېڅ لوري ته نه رسیږي او نه هم کومې سیاسي مثبتې پایلې لري. د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار ساپی، د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې مشر یوسف افریدی او د سیاسي چارو شنونکی حکیم روان. درې واړو درنو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله. ښاغلی ساپی، پیل کې بری شو، تاسو ته شاوخوا 3 میاشتې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، دواړو خواو ته میلیونونه افغانۍ او ډالر زیان اوړي. ستاسو معلومات په دې هکله څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانه تاسو ډیر قدرمن دواړو میلمنو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. مونږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان او پاکستان چې په زرهاوو کیلومتره سرحد لري، یو څو کم سرحدونه چې مال راوړي ترانزیت لارې لرو مونږ، خصوصا په 2 برخو کې، خصوصا په 3 برخو کې چې یو د پاکستان سره تجارت، بل د کراچۍ د لارې د پورټ نه زمونږ نړیوال تجارت، بل د هندستان سره تجارت. یعنی زمونږ د افغانستان د پاره چې دا ډیر مهم دی او خصوصا د تجارتي راکړه ورکړه کې او ترانزیت کې ډیر مهم رول ادا کوي. افغانستان هم چنان د پاکستان د پاره چې هم د ترانزیت برخه کې د مرکزی اسیا د پاره خصوصا د افغانستان د پاره ډیر مهم دی.
متاسفانه چې کله پاکستان د افغانستان لارې بندې کړلې او خو د تجارت ټول کانټینر یې ودرول او غوښتنه یې هغه که د سیاسي فشار یا امنیتي برخه کې که په هره برخه کې نو دوی فشار راوړو. په فشار سره د افغانستان حکومت هم ملا برادر هم د مشورې سره دغه پلان خپل اعلان کا، ورته ویل چې ترڅو هر وخت مونږ په خپل د ترکاریو یا د میوو په وخت کې یا تجارتي د افغانستان د صادراتو په وخت کې هر وخت د لارې د تاریخ نه بنديږي، نو باید که چیرته بنديږي نو دا پیره به که خلاصيږي نو موږ ته باید تضمین راکړي. همدا و چې زمونږ اپل صوبه سرحد ټول او خصوصا د دې په لغاړې ته څومره چې سرحدي سیمې دي یعنی د زیانونو سره مخ شولې. زمونږ تقریبا په زرهاو کانټینر ولاړ دي، په د باندې ډیمرج راځي. پخوا خو به یو مسله کېدله چې کله به بیرته د کراچۍ نه یا د نورو نه مشکل به پیدا شو هغه به واپس تلل، دا بیرته نه دي تللي او ولاړ دي. یعنی عموما هم تجاران په دې کې زیانمن شوي، هم زمونږ ولس دواړو خواو ته ډیر زیانمن شوی دی، بیکارۍ سره هم مخ شوي دي او تقریبا لا تر اوسه حل لاره هم هېڅ نه ده معلومه چې ولې نه خلاصېږي یا خلاص نه شي. همدا چې د وطاق تجارت او د وطاق پاک افغان د دوی سره خبرې وکړي چې باید دا لارې خلاص شي. نو اوس حکومتونو دواړو ته پاتې ده چې حکومتونه دې کې څه تصمیم ونیسي او څه به وکوي په دې برخه کې. او د حکومتونو دریځونه هماغسې په خپل ځای پاتې دي. مثلا پاکستان یادونه کوي چې تر څو چې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه له منځه نه وي تللي او دا د ټي ټي پي موضوع سره تړي چې دا نه وي او طرف شوې سوداګریز لارې به بندې وي. د طالبانو یادونه هم تاسو وکړه، طالبان وایي چې سیاست باید له سوداګرۍ څخه جلا شي او پاکستان باید ضمانت ورکړي، خو سرک نه لګېږي تر اوسه پورې. ښاغلی صافی امیدواري شته چې بالاخره یو حل لاره ورته پیدا شي؟ زما په ان باندې یوازې خدا نه وا چې صرف دغه د جنگونو یا د ټي ټي پی مسله راغله او دوی د په دغه لارې بند کړي. په ډیر وختونو کې په تاریخ کې د تاریخ نه دغه لارې بندېدلې او دا زمونږ په اکثره د میوو وخت کې ډیر مشکلات افغانانو ته ایجادېدل او مخ کېدل او تاواني کېدل. نو دا یو زما په ان باندې یو بانه ده. خو امارت اسلامي هم دا پیره ورته دا مسله همدغسې لکه تاسو چې ویلې چې باید یو ښه قوي تضمین راکړي چې مونږ او دا غوښتنه یوازې د اسلامي امارت یا د حکومت نه وه، دا زمونږ د وخت نه وه چې هر وخت کوم پلاوی که مونږ اسلام آباد ته تللی یاستو، کراچۍ ته تللی یاستو یا د دوی پلاوی راغلي افغانستان ته، یوه غوښتنه د افغانانو دا ده چې باید سیاست او تجارت باید جدا کړو. مونږ باید خپلې لارې دواړه جدا کړو. سیاست بېله لار ده او اقتصاد بېله او تجارت بېله لار ده. په دې باندې باید غور وکړو، ولې متاسفانه نه دی شوی. نو څه کې همدا دی چې ټول دواړو خواونه تجاران او ولسونه دواړه منتظر دواړو حکومتونو ته چې آخري هوکړې ته به کله رسیږي او څه تضمین به هغوی ورکوي او څه هوکړې به دوی ورسره کوي. نو دوی خو ورته خپل پیشنهادونه کړي چې ټي ټي پي مسله ده یا د پاکستان بې امنۍ مسله ده، هغه ستاسو خپله د کور مسله ده. موږ سره په سرحدو کې ستاسو فوج یا ستاسو امنیتي ارګانونه ټول مسلح دي، ولاړ دي. تاسو خپل مخه ونیسئ که چیرته تاسو دې نه ډارېږئ چې افغانستان نه راځي. مګر هغه امنیتي مسله ستاسو خپله د کورنۍ مسله ده، موږ هلته څه نشو کولی. او د تجارت چې دوی غوښتنه کړې چې باید بیا داسې لارې بنده نه شي او موږ ته تضمین راکړي، نو تر اوسه څه خاص د فکر کې نه راځي چې زر تر زره به دا لار خوشي شي. بلې شاوخوا 3 میاشتې کېږي چې دغه لاره تړل شوې ده، خو لا هم دواړه خوا ولسونه خبر نه دي چې بالاخره به څه کېږي. په هر حال ډېره زیاته مننه. حتما تاسو بیرته راګرځو. ښاغلی فریدی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو نن د افغانستان د سوداګرۍ خونې له مشرانو سره او په ټوله کې له افغان سوداګرو سره یوه ناسته درلوده آنلاین ډول باندې. په کومو موضوعاتو مو سره خبرې وکړې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته ډېر احترامات، دعا سلام. ډېره مننه. نن ډېر په تفصیل سره د مونږ خبرې اترې وشولې او انشاءالله چې ډېره ژر به تاسو د دې باره کې خوش خبري واورو او مونږ سره خپلو کې ډېر په تفصیل خبرې وشولې او دغه موضوع پکې د تاسو چې کومې موضوعګانې یادې کړلې دا پکې ټولې وشړلې شوې او په دا باندې مونږ دواړو دا اتفاق وکړلو، دواړو ملکونو تجارت او د چیمبرو کوم نمایندګان چې وو هغه په دا باندې اتفاق وکړلو چې کوم خبرې ډېرې زیاتې وشوې کنه، خو خلاصه دا چې هغه وی چې مونږ د خپل اعلی حکامو سره په دا باندې
هغه وکړو، خپل تبادله خیال وکړو، د تجویزونو ته پیش کو او موږ ته وی چې موږ خپل اعلی حکام سره په دا باندې په تفصیل خبرې وکړو او ان شاء الله یا دور زباد بیا موږ یو ناشته کوو د زوم په ذریعہ باندې او ان شاء الله پاغي کې کافي پیشرفت شوی. بله راځي لکه جزئیات هم راته راکړئ ښاغلی پریدی څه ډول پرمختګ شوی ده؟ چون مخکې ښاغلي صافي م یادونه وکړه چې دا د سوداګرو مشکل نه ده، نه د تجارانو مشکل ده، نه د سوداګرۍ خونې مشکل ده، دا د پاکستان د حکومت او په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ یوه ستونزه ده چې که دوی هوکړې ته ونه رسېږي، که هر څومره تاسو یو فیصلې وکوئ، غونډې وکوئ، ناستې وکوئ، نو کومه پایله به ونه لري، کومه نتیجه به ونه لري. نو څومره تاسو ډاډه یاست په دې برخه کې؟ تاسو وایئ چې ښه خبرونه شته، ښه زیري شته، خو فکر کوئ چې د پاکستان حکومت چمتو ده چې ستاسو غوښتنې ومني؟ لکه د موږ اعلی حکامو سره په دا دوران کې ډېرې زیاتې رابطې وشولې، د سیاسي خلکو سره مو شولې، تجارتي خلکو سره مو شولې او د امنیتي خلکو سره مو شولې. نو هغه موږ تسلسل برقرار ساتلی وو او موږ پکې لکه ډېر پیشرفت کړی دی ان شاء الله. او نن چې کومې خبرې وشولې همدغه په امنیتي خبرو باندې مو شولې او موږ هیله لرو ان شاء الله چې دواړه طرف ته د کافي لکه یخوالی راغلی دی. مخکې چې څومره ګرمې وي دا خبرې یا مولا برادر صاحب کومه هغه کړی وي نو هغه خبرې اوس نشته دی او موږ امید لرو ان شاء الله چې دا دوه درې ورځې کې وي ډېر خبرې راشي. د طالبانو غوښتنه خو په خپل ځای ده ښاغلی پریدی، هغوی اوس هم وایي چې پاکستان به ضمانت راکړي، قوي ضمانت به راکړي، که ضمانت نه راکړي اوس به موږ لارې بندوو. نو پاکستان چمتو ده؟ تاسو د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې په دې هکله؟ هغوی چمتو دي چې یو څه نرمښت وښیي، یو څه له خپلو غوښتنو په شا شي، یو څه طالبان په شا شي؟ نو تاسو ډاډه یاست چې پاکستاني حکومت یا پاکستان کې چارواکي چمتو دي چې له خپلو غوښتنو یو څه په شا شي یا لږ نرمښت راولي؟ لکه چې تاسو ته ما څنګه وویل کنه چې موږ ډېر زیاتې رابطې او خبرې شوي دي او دا اخیری مرحلې دي. لږې ډېرې چې کومې هغه پاتې دي په منځ کې هغه خدشات، نو هغه په دا دوه درې ورځې کې ان شاء الله هواري شي او یو ښه نتیجې ته په موږ رسیږو ان شاء الله. او ډېره زیاته مننه. حتما تاسو ته بیرته راګرځم په دې هیله چې همداسې وشي، ځکه دواړه خواو ته ولسونه یا په ځانګړي ډول پښتانه بیا زیات زیانمن شوي دي، هغوی ته تر ټولو زیات زیان رسېږي. ډېره مننه. حتما تاسو ته بیرته راګرځم. ښاغلی روان، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. دغه جنجالونه په نورو هیوادونو کې هم زیات راځي، د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یا د همسایه هیوادونو ترمنځ جنجالونه، ستونزې او جنګونه راځي، خو سوداګریزې لارې نه بندېږي. خو د افغانستان او پاکستان په منځ کې دا لومړی ځل نه ده، کلونه کېږي چې همدغه ستونزه ده، هغه څه چې ښاغلي صافي هم ورته اشاره وکړه. نو ولې سیاست او اقتصاد دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه جلا کیږي او همیشه سوداګري سیاست د سیاست قرباني شوې ده؟ هر څه لومړی محترم نیازی صاحب، تاسو ته ستاسو قدرمنو مېلمنو او محترمو لیدونکو، د دې پروګرام لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او د پوښتنې په اړه باید عرض وکړم چې ګورئ، زه حیران د پاکستان حاکمانو ته یم چې تل د اسلام دعوا کوي او د اسلامیت دعوا کوي، د اسلامي ورورولۍ دعوا کوي. افغانستان د پاکستان مسلمان ګاونډی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان سره 2600 کیلومتره سرحد لري او دا سرحد ټول دغه شوی دی، په هغې باندې اغزن تار لګولی دی او ځای په ځای پستې ور باندې جوړې کړي دي او د هند سره 3300 کیلومتره سرحد لري، یعنی د افغانستان نه زیات سرحد ور سره لري، خو د هغې سره هیڅ کله په داسې حال کې چې هغه خپل دښمن بولي، دا منافقت تاسو وګورئ، په داسې حال کې چې هغه خپل دښمن بولي، خو هغې خواته تل تجارت روان دی، واګه خلاصه ده، د هند او پاکستان ترمنځ هیڅ کله
په تجارت باندې بندیز نه راځي، لکن کله چې د افغانستان د میوو وخت وي، د ترکاریو وخت وي، بیا یو کال نه 2 کال نه په کالونو دا خبره ادامه لري. نه اسلامي ورورولي شته، نه ګاونډیتوب شته، نه ښه ګاونډیتوب شته او نه انسانیت شته. ولې داسې ده؟ زه دغه ته حیران یم. یو خبره ده ښاغلی روان پاکستان وایي چې موږ ته امنیت زموږ مهم ده، سوداګري موږ ته زیاته مهمه نه ده، زموږ د خلکو امنیت مهمه ده، موږ ته دا مهمه ده چې زموږ خلک ونه وژل شي. دوی وایي چې له افغانستان وسلوال راځي پاکستان ته، نو یو اندېښنه لري پاکستان د وسلوالو په برخه کې. وایي چې که طالبان په دې برخه کې ژمنې وکړي چې له افغانستان نه پاکستان ته وسلوال نه ځي، نو دوی به سوداګریزې لارې بیرته خلاصې کړي. ولې د دښمن سره سرحد په امن کې دی؟ ولې د خپل مسلمان ګاونډي سرحد د خطر سره دی؟ خو دا د وسلوالو یادونه کوي پاکستان د وسلوالو یادونه کوي. ښاغلی روان وایم دوی وایي هر وخت وایي چې هند دوی په چارو کې مداخله کوي، هند وسلوال ورته روزي، هند وسلوالو ته پیسې ورکوي او نیابتي جګړې په پاکستان کې مخ ته بیایي. دغه وسلوال هم چې دا دوی وایي چې دا د افغانستان نه راوړي ټي ټي پی، دا هم دته خوارج وایي چې دا خوارج ته هم هند پیسې ورکوي، هندوستان تحریک کوي. نو لکن د هندوستان سرحد امن دی او د افغانستان سرحد د هند سره نه دی امن. خبره په دې کې ده چې دا افغانانو ته تاوان دی، د سرحد د ډیورنډ کرښې اخوا افغانانو ته او د ډیورنډ کرښې د خوا افغانانو ته تاوان دی. کچېرې دا تاوان پنجابیانو ته وای، دوی به دا کار نه وای کړای، دوی به هیڅ کله دا بندر دغه به نه وای بند کړي. دوی په دې باندې پوهیږي چې دا دواړو خواو ته افغانان دي او پرېږده چې زیان ورته ورسیږي، که یوې خواوي که بلې خواوي. بله خبره دا ده چې پاکستان حتی په هغه صورت کې چې حتی د دوی هم پکې زیان وي، خو چې افغانستان ته زیان رسیږي دوی هغه زیان هم مني چې مقصد چې افغانستان ته زیان ورسیږي. دا د ښه ګاونډیتوب او دا د اسلامي ورورولۍ او دا د سیاسي نورمال مناسباتو اړیکې نه دي. دا موږ دښمنی بولو، د پاکستان لخوا د افغانستان سره دښمنی بولو او موږ په د پاکستان په خلکو باندې غږ کوو چې تاسو زموږ ورونه یاست او خپل ظالم حاکمان چې په تاسو کې خلک وژني، تاسو کې خلک بېدرکه کوي، تاسو کې خلک بندیانوي وژني او 80,000 یوازې په دغه کې پښتونخوا کې دوی په جنوبي پښتونخوا او خیبر پښتونخوا کې 80,000 پښتانه تریتم کړي دي او څوک بندیان دي او څوک وژلي دي. د دې ډیټا پی ټی ایم ټولو پښتنو ته ولیده، مستنده او دا ټولو ته معلومه ده. نو دا ګوره دا وژنې او دا پښتنو باندې هر ورځ عملیات او هر ورځ بریدونه او هر ورځ د هغوی د کورونو ورانول، د بازارونو ورانول او د دوی د تجارت د لارو تړل، دا خو خپل یو دغه لري، دا خو یو حد لري. کله خو به دغه کاسه د صبر کاسه کله ډکیږي. زه فکر کوم چې دا به د پاکستان دپاره ډېرې منفي پایلې ولري. ډېره زیاته مننه. حتما تاسو ته بیرته راګرځم. ښاغلی صافی، تاسو چون افغانستان کې یاستئ، دغه له پاکستان سره چې سوداګریزه راکړه ورکړه بنده شوې ده، څونه د په بازار کې په نرخونو باندې تاثیر کړی؟ مثلا راځو سرحدي ولایت ننګرهار ته کړی شو، چون تاسو خپل هم د مغیز یاستئ، شاید زیات معلومات هم ولرئ، نو څومره تاثیر کړی په سوداګرۍ باندې، په سوداګرو باندې، په ټوله کې په بازارونو باندې څومره تاثیر شوی ده دغه سوداګریزو لارو بندېدو سره؟ په بازارونو کې خو تقریبا په اول وخت کې یو دم د سیمټو قیمتونه چې زمونږ ډیره تکیه په پاکستان باندې و، په افغانستان ټول افغانستان کې کنسټرکشن کارونه شروع دي، کاغه سرکونه دي، کاغه تعمیرات دي، کاغه بلند منزلي دي، الحمدلله. نو دی تقریبا قیمتونه پورته شل. یو څه په اول وخت کې منفي تاثیر و، خو د هغې سره د ایران سره، د ازبکستان سره او د ترکمنستان سره دوی سره قراردادونه وشو چې اوس ټول هغه سیمټ چې کومه خلا و هغه ډکه شوې ده، خو دومره لکه
د ډیر کم قیمت پاتې چې د پاکستان سره فرق ولري هغه تقریبا ډکه شو. وریجې ډېرې مهمې وي ځکه ټول عام خلک په خپل کورونو کې وریجې مصرفوي. خلا پکې راغله دغه تقریبا ضرورتونه ډېرو او په دې کې قیمتونو کې فرق راغی. په دې دواړو کې فرق راغی. مهم به وړه او تیلو چې هغه الحمدلله د پاکستان سره اوس موږ تجارت نشته دی او تجارت د اسیا میانه سره دی، په هغې کې تغییر رانغی، په ډېرو برخو کې تغییر رانغی. ولې مهمه یو موضوع ډېره مهمه وه چې زموږ مریضان دي یا پله یا دې پله هلته ایثار شوي وو، یا زموږ هغه ډېر خلک وو چې پاکستان کې وو او هلته بند پاتې وو، یا د دې ځای نه چې کوم خلکو تقریبا په 500 یا په 300 یا په تر 1000 تر 1200 پورې ویزې اخیستې وې چې هلته شفاخانو ته تلل، هغه هم بند پاتې شول. دغه برخو کې یو څه منفي تاثیر وکړ. ولی بیا هم زیات دومره چې زه پرون هم ننګرهار کې وم، تقریبا 2 ورځې ننګرهار کې وم، خصوصا بعضې مارکیټونو کې زه هم وګرځېدم او بعضې خلکو سره تجارانو سره چې زموږ ناست وي یا ارتباط و هغوی سره هم خبرې وکړلې. ولی یو دا ده چې د بیکارۍ هغه چې کوم د ترانزیت کې ترانسپورت به چلېده او خلکو به تورخم د لارې یو څه حلال رزق حاصله و، که هغه دې خوا پښتانه و که هغه اپله پښتانه و، دغه ټول د بیکارۍ سره مخ شوي دي. نور قیمتونه تقریبا نورمال طرف ته روان دي او خلا پکې رانغله چې یعنې یو شی قاطي راشي چې پاکستان نه راتله او هغه به په افغانستان کې قاطي راغله، په دې کې هیڅ تاثیر ونه لرو. بیا ځینو خلکو سره چې موږ خبرې کړې وي ښاغلی صاحب همدغه جلال آباد کې چې ځینو کسانو سره ما خبرې کړې هغوی بیا شکایت کړی چې وړو کې فرق راغلی 300-400 افغانۍ په هره بوجۍ کې، همداسې په غوړیو کې فرق راغلی، د وریجو یادونه تاسې مو کړه، په ټولو نرخونو کې توپیر راغلی ده، نرخونه پورته تللي. وړه چې دی ګوره وړه زما په ان باندې مکمل په ټول افغانستان کې هغه چې د اسیا میانه نه راځي هیڅ تغییر به نه وي راغلی. په غوړی کې بالکل فرق راغلی دی چې هغه د مالیزیا نه په زموږ د پاکستان د لارې چې تقریبا څو تجارانو سره چې په وزارت تجارت کې ناست وو چې د چا 100 او د چا 50 او د چا 150 دا کانتینر دلته بندې پاتې وي، هغه صحیح ده چې په دې کې فرق راغلی دی. په عموما په نورو که هغه ترکاري دي مثال مباید صادرې شوي، په دې کې زموږ دهقانان یو څه متضرره شول، ولې بیا هم یا د میوو یا د ترکارۍ نورې لارې پیدا کړې وو. خصوصا په دې کې ډېرې سردخانې په افغانستان کې جوړه شو او خلکو مخه سردخانو ته وکړله چې په سردخانو کې خپل مالونه کېښودل. دې تقریبا یو څه خلکو خریداري وکړه، چا چې سردخانې جوړې کړې به خپل خریداري مارکیټ کې وکړلې کېښودلې. په افغانستان کې هم یو عام یو انګیزه پیدا شو چې د خپلو د میوو نه باید په داخل د افغانستان کې استفاده وشي او خلکو په دې باندې یو څه کار وشو. نو تاثیر وو، داسې نه ده چې مطلق تاثیر نه و. ولې بیا که اپله وګورو په پاکستان کې بیا وګورو چې پاکستان کې هغه که دکانداري وه، که هغه تجارت و، که هغه ترانزیت و، که هغه شفاخانې وې، که هغه ترانسپورت و، که دا ټولې مسلې وې په صوبه سرحد کې ډېر زموږ پښتانه چې دي هغه د بیکارۍ سره مخ شو او همدغسې ټول هغه تجارت چې هغوی ټول د صوبه سرحد خلکو افغانستان ته تقریبا تجارت کو، دوی بیچارهګان ډېر متضرره شو. خو زما په اند چې زه کله تحلیل کوم یا ګورم 60% به افغانستان متضرر شوی، یو 60% به پنجاب متضرر شوی، ولې 80% زموږ د صوبه سرحد خلک چې دي هغه بیچارهګان ټول متضرر شوي. هم بیکاري پکې ډېره شوې ده، هم کاروبار پکې کم شوی دی، هم خرید و فروغ پکې کم شوی، ډېره مسلې پکې راغلي. او ډېره مننه له نیکه برخه ښاغلی افریدی را سره شته. ښاغلي افریدي نه باید نور واورو. ښاغلی افریدی پښتونخوا کې وضعیت څنګه ده؟ د سوداګرو وضعیت څنګه ده؟ د سوداګرۍ وضعیت څنګه ده؟ نرخونه څنګه دي په بازار کې؟ صافي صاحب یو دا هغه وکړه درستګي وکړه چې اوس پښتونخوا ده، صوبه سرحد نه دی، او بله دا کوم زموږ د مشر چې ناست دی دو څه هغه وکړل، یو تجزیه غوندې پیش کړله، هغې کې زه لږ کریکشن دا وکړم چې د پاکستان په LOC باندې چې کوم ته موږ لاین اف کنټرول ویو د هندوستان سره په هره شپه باندې د موږ د فوجیانو ډز روان دی. هغه تاسو په کتای شو په سوشل میډیا باندې. دا خبره چې پاکستان د افغانستان اسلامي او ډېر ښه د رولوالي لاس ورکړی دی په هره موقع باندې. هغه که تاسو یو 40 کاله وروسته لاړ شو، د پاکستان نه ډېر مهاجر په ټوله دنیا کې د افغانستان نه دي تللي. بله په هغې هم سره بحث وکړو. ښاغلی افریدی غواړم
تاسو خبره کې وبخښئ یو څه مداخله کوم. هغه دا چې تاسو ویلې د LOC یا لاین اف کنټرول چې د پاکستان او د هند ترمنځ تاسو وایئ چې ډز ډوز وي هره شپه، خو نیوکه دا ده چې هلته په هند سره بیا ستاسو سوداګري نه بندېږي، له هند سره سوداګري روانه وي خو له افغانستان سره بیا برعکس وي. دا هم زه تاسو ته وایم چې د هندوستان سره د مونږ سوداګري 10% هم نه پاتې شوې. هغه تاسو کتای شئ. مطلقه خو نه ده بنده که نه، لکه افغانستان سره چې په مطلق ډول مطلقه نه ده بنده که نه، لکه تجارت خو په هیڅ حال کې نه بندېږي که نه، تاسو په خپله هم دا وایو. نه خو پوښتنه هم دا ده، زما پوښتنه هم دا ښاغلی افریدی چې تجارت یا سوداګري په هیڅ حالت کې باید بند نشي، خو له افغانستان سره ولې بیا بندېږي؟ د افغانستان سره لکه اوس د په میډیا باندې خو دا رسي چې بنده ده که نه، خو په قاچاقي لیاره باندې روانه ده. پرونه ما انګور اغستی دی، تا د افغانستان انګور ما په بازار کې اغستی دی. نه قاچاق خو بیا بېله موضوع ده که نه، قاچاق ده خو بیا سوداګري نشو ویلی، قاچاق چې نوم یې قاچاق شو بیا قاچاق ده. د خلک روزګار نه پرېږدي، روزګار روان دی، حکومتونو ته تاوان دی. تاسو وایئ خلکو ته تاوان نه دی؟ نه بالکل نه دی. راشه ته پېښور له راشه چې زه ته وګرځوم، یو کس که تا په دغه موضوع باندې تا سره چا خبره وکړله چې ته څه جرم یې زه یې منم. د یو مثال غواړم تاسو ته هم ښاغلی افریدی، د دوا ځینې راپورونه ما وکتل پښتونخوا کې هغه شرکتونه یا کمپنۍ چې وې د دوا چې افغانستان ته یې دواوې لېږلې، هغوی سر ټکاوه چې کاروبار یې په ټپه ولاړ او حتی دوی له سقوط سره د کمپنیو له بندېدلو سره مخامخ شوي. په دا خبره کې څه حقیقت شته دی چې کومو خلکو د افغانستان سره خاص کر د دوایي کاروبار وو په هغې باندې 15% اثر شوی دی، او نور په بازار کې چې ته ګرځې نو زه په خپله د کور سودا چې راخلم نو زه یې په خپله راخلم، یقین دې وشه چې په هر یو شي کې لکه قیمتونه لاندې راغلي دي او ټول خلک په دا باندې خوشحاله دي. په حقیقت کې چې موږ ته خو ډېره ښه سودا میلاویږي نن سبا، که هغه فروټ دي او که هغه سبزي ده. یو خبره چې جالبه ده ښاغلی افریدی، هغه دا ده ښاغلی صافی وایي چې افغانستان ته یې تاوان نه ده رسېدلی، تاسو وایئ چې پښتونخوا ته یا پاکستان ته یې تاوان نه ده رسېدلی، نو یا همداسې وایو چې لارې دې بندې نو ځکه تاوان یو خوا ته هم نه رسېږي. په دا ګوره ما خو تاسو ته وایي چې د حکومتونو تاوان په ټیکسونو کې روان دی. خلک دا سوداګر همدلته زما لاس کې دغه راپور ده ښاغلی افریدی چې د سوداګرو 10,000 زیات کانټینر بند پاتې. هغه ښاغلي صافي ورته اشاره وکړه چې ډیمرج پې راځي، هلته پیسې ورکوي، دغه فکر نه کوي چې 10,000 سوداګرو کانټینرونه 11,000 د افغان سوداګرو کانټینرونه بند پاتې دي، دا تاوان نه ده؟ ګوره دا خو وقتي طور باندې وي، خو چې کوم ایټمې په روډ باندې ولاړې وي د میاشتې نه هغه ټولې واپس لاړلې کارخانو ته شوې. ما مطلق جواب ترلاسه نه کړ. خلک څنګه دي؟ عام خلک راځي دا سوداګر تاسو پر خلک تاسو پر روډ باندې وګورو کنه، که تاسو پر روډ باندې وګورو کنه نن سبا د جمرود نه واخله تورخم پورې کنه، نو تاسو ته ما په خیال باندې چې 50 کنټینر یا 100 کنټینر میلاو نشي. نه کراچۍ کې زیات بند دي. ښاغلی صافی شته هغې ته به زیات معلومات کراچۍ بندر کې زیات بند پاتې دي. او دا نن موږ راپور درلود زما مخکې کمپیوټر کې شته چې تورخم کې لسګونو هغه کسانو شکایت کړی و، اعتراض یې کړی و چې تورخم بندېدو سره زموږ کاروبار په ټپه باندې ولاړ ده او زموږ اقتصادي هغه یو سرخ چې و هغه په ټپه ولاړ ده. نو دغه کسان شکایت کوي، بیا یې ویلی شو چې نه تاوان نشته. ګوره کلیرینګ ایجنټان دي، روزمره دیاړې والا خلک دي، د موټرو دا چې کوم سوالې وړي راوړي، ظاهره ده په دا باندې خو اثر دی که نه. اوس چې بارډر بند شي یو کالونو نه یو کاروبار روان وي نو په هغې باندې خو دومره اثر راځي. او ډېره مننه ډېره مننه ښاغلی افریدی، حتما تاسو بیرته راګرځم. ښاغلی روان
اوس که د ښاغلي افریدي خبره ومنو چې دواړو خواو ته تاوان نشته ده نو خلکو ته البته که تاوان یې حکومتونو ته حکومتونه هم بیا د خپلو خلکو په غم کې نه دي دې خوا ته طالبان د خپلو خلکو غم کې نه دي واخوا ته پاکستانی حکومت د خپلو خلکو په غم کې نه ده نو داسې ښکاري چې بیا نو دا لارې به د ډېر وخت لپاره همداسې تړلې پاتې نو محترم نیازی صاحب ډیر محترم ورور افریدي صاحب ته زه باید عرض وکم چې دوی ویل چې څومره مهاجرین آلته لاړ شوي دي آلته موجود دي دی باید په دې خبره باندې پوه شي چې افغانان خیبر پښتونخوا خپل کور بولي او تاسې خپل ورونه بولي مونږ خپل ورونو ته ورغلي یو خو افریدي صاحب دا خبره یې راکړې دا خبره به چا کوله زه فکر کوم چې دا د پاکستان مشر ضیاء الحق کوله چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان دا لکه چې د ضیاء الحق خبره ده ستاسو د مشر خبره ده او کچېرې افغانستان نه وای دفاع پاکستان نه وای روسان به وخت په کراچۍ کې حاضر شوي وای او تاسو به د پاکستان اردو به یوه میاشت هم مقاومت نه وای کړی د روسي قواو په مقابل کې او تاسو چې نن د اتومي بم چښتنان شوي دا د افغانانو د برکته تاسو د اتومي بم چښتنان شوي یاست او ستاسو اردو چې اردو شوي ده دا د افغانانو برکت دی چې میلیاردونه د مختلفو هیوادونو نه راتلل او تاسو به او پاکستانی حاکمانو به نیم په جیبو وهل او نیم به افغانانو ته ورکول او بهترینی وسلې به د پاکستان اردو ته ورکولې عادي وسلې به افغانانو ته ورکولې او د خارجيانو مخه به هم په دې باندې نیوه چې مستقیما د افغانانو سره تماس ونه نیسي ځکه چې افغانان د کفارو په مقابل کې حساسیت لري بناء ټول روابط باید د ISI لارې تنظیم شي د دې لپاره چې خارجيان د پاکستانیانو په د پاکستانی حکومت په غلو دړماري او چور باندې باید خبر نشي چې هغه څه چې دوی افغانانو ته ورکوي هغه پاکستان نیم چور کوي ترې نو خبره دا د محترم افریدي صاحب چې دا جنجال چې روان دی دا جنجال د افغانانو په ضد باندې پاکستانی نظامیانو واچولای دی هغه نظامیان چې تل د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د مشکل سبب شوی دي او تل د هند او افغانستان ترمنځ او د پاکستان ترمنځ د مشکل سبب شوی دي تاسو یې کړی دي کله چې په 1915 کال کې د هند سره تاسو جګړه وا افغان حکومت پاکستان ته وای پاکستان حکومت ته ویل چې تاسو زموږ له خوا به غم اوسئ موږ په تاسو باندې نه درځو تاسو یې کړی دي چې په 1901 کال کله چې د بنگلاديش جګړه وا د پاکستان حکومت ته افغانانو وویل چې موږ په تاسو باندې نه درځو تاسو خپل کار خپل کوي د هندوانو سره خپل خبره فیصله کوي خو اوس راځي اوسنی نننی وضعیت باندې خبرې وکړو خبره راوړي تاسو د افغانستان خنیت د افغانستان ضعف بولئ تاسو د افغانانو مسلمانی د افغانانو کمزورتیا بولئ خدا سي نه ده اوس راځي که په نننی وضعیت باندې خبرې وکړو ښاغلی روان هغه څه خو تاریخ ده نو تاریخ ته به یې پرېږدو چې تاریخ په دې هکله بیا قضاوت وکړي چې څوک ښه وه څوک ملامت و څوک سلامت وه نو په اوسني وضعیت که خبرې سره وکړو چې څه فکر کوئ د دې امکان شته چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو پاکستان اړیکې یو څه ښه شي او دغه لاره بیرته پرانیستل شي ګورئ محترم نیازی صاحب تاسو اورئ د راډیوګانو او ټلویزیونونو نه اورئ چې هر یوه میاشت بعد دوه میاشتې بعد عاصم منیر امریکا ته منډې وهي او د نتانیاهو په شان لکه څنګه چې د پاکستان حکومت د اسرائیلي حکومت امزولی دی او عاصم منیر دویم نتانیاهو د منډې وهي امریکا ته او ګورئ دا عاصم منیر دلته د سیمې ته اور راوړي او دا دغه چې په افغانانو سره چې کومې لوبې دوی راخیستې دي دا د یو لوی مصیبت او د یو لوی کړاو زیری ورکوي نو خبره دا ده چې مونږ وګورو چې هغه سیاستونه څه شي دي امریکایان په دې سیمه کې څه غواړي او د پاکستانیانو امریکا ته څه منلي دي چې دوی به څه رسالت او څه وظایف دلته په دې سیمه کې سرته رسوي چې هغې باندې امریکایان خوشحاله شي نو خبره دا ده چې دا خبره ډیره په اوږدو ده
او فکر نه کوم چې دا به ډېر ژر حل پیدا کی او کدا سه موقتی حل پیدا شي مونږ په غي باندې هم خوشحاليږو چې دواړو خواو ته افغانانو ته ضرر ونه رسیږي. او ډیره مننه ښاغلی صافی. مخکې تاسو ویل چې زیات زیان نرخونو کې فرق نه راغلی او زیات زیان افغانانو ته نه رسیدلی. ښاغلی پیدا وایي چې هلته پښتونخوا کې هر څه ښه دي، خلک خوشحاله دي، خلکو ته تاوان نه رسیدلی. نو د په داسې وضعیت کې بیا نو څه ووایو؟ لارې بندې پاتې کېږي همداسې، ځکه د خلک هم تاوان نه کوي، خلک هم خوشحاله دي، لارې هم بندې دي. نو راتلونکي ته تاسو په کوم نظر ګورئ بالاخره؟ ګورې زه د افریدي صاحب خبرې ته احترام لرم، خو مونږ هم لرې ناستو ارتباطات ټول د پښتونخوا د خلکو سره، تجارانو سره، وطاقونو سره یا د ولس سره هم شته دی ټول، او مونږ ته معلومات کېږي. تاسو ولیدل ترانسپورت د پښتونخوا په ټپه ولاړ دی. که تاسو فکر وکړئ چې د ورځې یوازې د لارې په زرهاو کسان پاکستان ته تلل، اول ته یا د دوا دپاره، تجارت دپاره، او دوی هر یو څومره کلدارې به هلته مصرفولې، په مارکیټونو کې به سودا اخیستله، هر افغان به چې بیرته راته هغې سره به بیکونه او هغې سره به سوداوې راوړلې. دا منفي تاثیر دی، یعنې ترانسپورت هم ولاړ دی، په دوکاندارۍ او په مارکیټونو باندې هم منفي تاثیر کړی دی. همدغسې تجارتي تاسو د دواو مخکې یاده کړله، د دواو په دې برخه کې یعنې هم فابریکې ولاړې دي او هم تاسو د که چېرته لاړ شئ یو د رحمان هسپتال نه پوښتنه وکړئ چې د دوی څومره کسټمر کم شوي دي په دې ځای کې. همدغسې تر اسلام آباد ته پورې په هر هسپتال، هر کلینیک کې تاسو وګورئ چې افغانان اوس نشته دی، دوی څومره منفي تاثیر کوي، څومره غوښتنه لري دوی چې دا به کله دروازه خلاصېږي او کله به دا لار خلاصېږي او کله به لار خلاصېږي. په ټولو برخو کې د میوو تاسو ولیدل، کیلې تاسو ولیدلې، مالټې تاسو ولیدلې چې تر پنجابه پورې هلته خلکو چغې وکړه چې خپل هر څه سړکونه وشیندل او په مارکیټونو کې وشیندل چې موږ اوس دا څوک لاره خوشې کوي، لاره خوشې کوي، ملت چغې وهي ورته. همدغه تاثیر دی چې صحیح ده چې په مارکیټ کې به یو څه ارزاني وي، خو عموما تقریبا د پاکستان سره تقریبا روزانه 200 میلیونه راکړه ورکړه وه د پاکستان سره، چې تقریبا 10% د افغانستان صادراتو او 20% د دوی صادرات افغانستان ته ول. نو دغه مسلې شته ده چې دا منفي تاثیر کړی. دا نه یو چې منفي تاثیر نه دی کړی، موږ ته معلومیږي، موږ په دې باندې کار کوو، حالات ګورو. افغانستان کې صحیح ده، ما درته ویل، ما مخکې په دې کې تکرار کړه چې زمونږ کوم که هغه کونړ دی، که هغه ننګرهار دی، که هغه همدغسې خوست و ګردیز دی چې زمونږ لارې وي د پښتونخوا سره، همدغسې تر بولدکه پورې بیکاري پکې اضافه شوي، هغه خلکو چې دې لار نه یو څه حلال رزق اخیسته کور ته راوړه، هغه ټول په ټپه ولاړ دي، اپله په ټپه ولاړ دي. خو یو مثبت فکر په دې کې دی چې پاکستان کې کارخانې ودرېږي، په افغانستان کې په کارخانو کې یا سرمایه گذاري کوي. اسلامي امارات خصوصا شیخ صاحب امیرالمؤمنین، ملا برادر، دې ټولو په دې باندې توافق کړی چې مونږ نور پاکستان ته به وزر نه کوو، مونږ به ازبکستان ته وزر نه کوو، مونږ به ایران ته وزر نه کوو چې زمونږ کانټینر راخوش کړه. څنګه کولی شو په همدې فکر دي تمام ورځې چې څنګه کولی شو چې موږ په خپله تولیدي یو مملکت شو. موږ باید په تولید برخه کې سرمایه گذاران تشویق کړو، هغې ته حمایت کړو، هغوی ته مسؤلیت ورکړو، هغې ته امتیازات او امکانات ورکړو، د بدبختۍ نه خلاص شو او موږ خپله صادراتي او تولیدي او صادراتي مملکت شو. یعنې په دې کې مثبت اوس په دغه څو میاشتو کې چې په خپله په جلسو کې نو په وزارت کې مشرانو سره د سکتور خصوصي سره یو انګیزه چې افغانستان کې باید زر ته زر ځمکې توزیع شي چې هغه شروع کړې ده چې دا ملک د نور د وارداتي ملک نه یو تولیدي او صادراتي ملک ته واوړي. دا یو مثبت فکر پیدا شوی په دې باندې، سبب ازبکستان لار بندي، سبب ایران لار بندي. نو موږ باید خودکفا اوسو، خپل تولید طرف ته لاړ. بله، زما پوښتنه دا وه چې فکر نه کوئ چې لنډ مهال کې د هر څه امکان نه لري، هغه کلونه وخت نیسي. مخکې تاسو د نرخونو یادونه وکړله، ښایي یو علت دی چې تاسو وایي زیات تغییر په نرخونو کې نه دی راغلی. یو علت فکر کوئ چې دا ده چې ګودامونو کې خلک مالونه لري، شاید تر اوسه پورې نه یې خالي شوي، ګودامونو کې ځایي. خو که دغه حالت دوام پیدا کړي 4 میاشتې، 5 میاشتې، 6 میاشتې، حتما په بازارونو په نرخونو باندې نور هم تاثیر لري، لا زیات تاثیر پرې راځي. نو لنډ مهال کې باید څه وشي؟ بالاخره لنډ مهال کې څه کېدونکي دي؟ زما په اند باندې دا به داسې نه وي چې نوره به هم اوږده شي، ځکه حکومت هم په دې پوهېږي او د پاکستان حکومت هم هغه په خپلو کړنو کې تغییرات راوړي دي. موږ په خبرو کې اورو د
شهباز شریف خبرې هم اورو، د دوی د سیاستمدارانو خبرې هم اورو، او د دوی د حکومتونو فدرالي حکومتونو خصوصا د پښتونخوا د حکومت خبرې هم اورو، د ولس خبرې هم اورو. یعنی یو څه تغییر به راشي، او تغییر به دا راشي چې نتیجې ته به ورسیږي. داسې به نه وي چې تر اخره پورې به دا لارې بندې وسي او مطلق به بندې وسي، او تفاهم ته به ورسیږي، او هغه کوم یو څه نرمښت یا خصوصا لکه مخکې چې افریدي صاحب په دې کې ویلي چې څه نرمښت پخوانۍ هغه ولې د ضد خبرې او د زور خبرې نشته، یو څه تحمل باید وکړي، ځکه دا ډیره اوږده شوله. دا یوازې د ولس او د سکتور خصوصي تاوانونه نه دي، دې سره سره حکومت هم د نه ټکس اخلي، د ضرورتونه دي، اپل ضرورت دی. نو دغه یو څه به خوځښت او یو څه ان شاء الله تعالی شي او نتیجې ته به ورسي. یعنې فکر کوئ چې طالبان به له هغه څه څخه چې دوی غوښتنه کوي قوي ضمانت وایي چې پاکستان باید قوي ضمانت راکړي چې که احیانا په راتلونکي کې د دوی اړیکې خرابېږي، دوی جنګونه کوي، سوداګري لارې به نه تړي، نو فکر کوئ طالبان به له دغې غوښتنې څخه تیر شي؟ زما په ان باندې هغه تیر حکومتونه نه دي چې په هر څه به کېدل، او په اسلام آباد کې به بعضې غوښتنې کېدلې یا به په هغې کې هوکړې کېدلې، خو بیا هم پاکستان په هغې باندې مطلق نه ودرېدل، نور تغیرات به راغله، نور مشکلات به ایجاد شو. اوس امارت اسلامیه د افغانستان حکومت په کلک دریځ ولاړ دی. ولې د دې مشکل د حل دپاره لارې شته، د هغوی لاره ورته خلاصه پرېښي. هغوی دا نه دي ویلي چې موږ تاسو سره نه کینو، هغه سکتور خصوصي ته اجازه ورکړي چې خبرې وکړي، لارې دوی بندې کړي، خو بیرته دې خلاصې کړي، بیرته دې لارې خلاص کړي، خو په یو تفاهم سره. بیا داسې نشي چې د دوی د میوه وخت راشي لارې خلاص شي، او زموږ د میوه وخت راشي لارې بند شي. نو دغه تفاهم که وشي او دې کې یو لاره وټاکل شي، یو درېمنځ کوم حکومت که هغه قطر وي یا ترکیه وسي یا ایران هم ویلي دي، چین هم ویلي، ازبکستان هم ویلي چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې مونږ کولی شو چې یو رول ادا کړو. که په دې یو تفاهم باندې ورسېږي، یو څه نرمښت وښیي، نو د دواړو ملکونو په ګټه به وي، او دا به انشاءالله حل شي. زه فکر کوم چې دا به حل شي. او ډیره زیاته مننه. ښاغلی افریدی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومتونو ته تاوان ده، هم خلکو ته سوداګرو ته تاوان نه ده. راځئ په همدې موضوع کې لږ پاتې شو چې حکومتونو ته څومره تاوان ده، په تر کومې کچې پورې تاوان کې حکومتونه دواړو خواو ته؟ صافي صاحب چې کومه خبره وکړه که نه، هغې جواب یې اول وکړم چې انشاءالله د نن چې کومې خبرې مونږ کولې، د دواړه طرف ته تجارتیان ناست وو، او هغو وی چې مونږ کومه د خپلو حکامو سره ګڼېدلي یو، نو دغه شانتې مونږ هم ګڼېدلي یو. نو هغو دا خبره کوله چې یاره هغه وی طالبان حکومت وی چې لار مونږ نه بنده کړي، او د مونږ حکام هم دا خبره کوله چې لار خو مونږ نه بنده کړي. نو مونږ ته وی چې تام نه بنده کړي او مونږ هم نه بنده کړي، خو راځئ چې سبا نه د لار کولو شي، د لار کو پرانیستلی شي، او د تجارت او د څومره هلې ځلې دي چې دا به حل کړلی شي. نو لکه خبرې صافي صاحب که نه اشاره وکړله، او بالکل دا ما نن په خپله په دغه موضوع باندې کافي بحث شوی دی. نو انشاءالله د لارې مونږ ډېر پورې امید یو چې ډېر ټایم واخلي، یو هفته دې نه اخلي، یو هفته کې انشاءالله غشي. او بل تاسو سوال معافي غواړم ما نه هېر شو چې کوم سوال پوښتنه همدا وه، تاسو ویل چې حکومتونو ته تاوان کوي، هغه که د پاکستان حکومت وي که افغانستان کې د طالبانو حکومت ته تاوان کوي، حکومت ته څومره تاوان کوي دواړو خواو ته؟ ظاهره ده لکه مخکې ما دا د شمار مونږ تاسو سره شیر کړي وو، او د ټکس په مات کې لکه ټکسونه حکومتونه خو په ټکسونو باندې چلیږي، په دا کې لکه تورخام دی، غلام خان دی، خرلچې ده، هغه دی چمن دی، مونږ تاسو سره دا درې څلور بارډرې وي، په دا باندې خو لکه د کسټم څومره هغې چې وي ټکس وي، او مونږ په ملک کې سیل ټکس دی، او بې تحاشه ټکسونه دي که نه. نو دغه بد کې خو خامخا تاوان دی حکومت ته، که نه دا خو بند وي لارې. او بلکې چې کوم تورخام ته د تاسو د طرف نه او د موږ د طرف نه کوم خلک زی راځي په ویزا باندې، پاسپورت باندې، بیماران زی راځي، او دا د سره د ترانسپورت روان دی، د سره هوټل روان دی، نو په دا باندې خو اثر دی، دا خو حقیقت دی دغه تاوانونه. خو زه تاسو ته دا یقین درکوم که نه چې نن زه اشنغرۍ پورې تلم که نه، نو زه په 45-45 منټه کې زه رسېدلی یم د رش د وجې نه.
نو عام خلکو ته بالکل د دغه خبرې هیڅ سود زیان نشته دی چې بارډر باندې کا کولا دی تورخم باندې کا کولا دی خرلچی باندې کا کولا اوس زه چې چیرته اوسېږم د تورخم بارډر په منځ کې موږ 40 کیلومتره فاصله ده نه یو خدای صدا هغه پیدا یو خدای بل یو دا چې تاسو خپل تجار یا سوداګر یاست تاسو وضعیت او دا کس وضعیت فرق لري چې یو ورځ په تورخم کې کار کو او د ورځې 415 یا 1000 کالدار پیدا کولې نو په هغه باندې چې تورخم بند شي هغه بس کې بل اخر تاسو چې وضعیت نه د تغییر خوړلای یو خدای پیسادار خلک دي چې پیسې لري تجارت لري کاروبار لري دا خو بیل وضعیت ده خو هغه کس چې ورځ روزمره مزدوري کوي دا غوي بس وضعیت اخو تاسو ته ما لکه مخکې مونږ تاسو را ناستم په هغه کې مته مویلو چې زیات اثر چې د په روزمره مزدور باندې اثر ورزيدلې او هغه ډېر کم تعداد دی کنه اوس په بارډر باندې څومره خلک کار کوي دغه عام وګړي بالکل نه خبر دی پاکستان ان تاسو یو سروې وکړو یا تاسو خپل نمائندګانو سره وګڼئ او تاسو د پاکستان د وګړو د پښتونخوا د وګړو بیا څه فرق مثلا پنجاب کوي یا نور سند او نور هغه ویو کال د وضعیت بخوي خو پښتونخوا کې بیا وې دا څنګه دا ویډیوګانې موږ ګورو په ټولنیزو رسنیو کې چې اعتراضونه کوي خلک خپل سبزیانې غورځي کچالو د خلکو خراب شول پیاز او ځینې نور شیانه ته دوی اعتراضونه وکړل یاره د ما په مخه ته خو بالکل د یو راپورټوم نه راغلی زه خپل ډیر شوق لرم د ګرځېدو سره او په د مختلفو هغه باندې ګرځم بورډ بازار ته واخله یا موږ حیدرآباد کې اتوار بازار ډیر مشهوري هغه ته راشه او د شانتي نور فروټ منډي شوله په پیښور کې هغه شوله نو ماته څه مخه ته په حقیقت سره د نه راغلی دا اوسه پوره نو په دغه حالات کې تاسو څه غواړئ لار خلاص شي او کنه بند دي پاتې چې خلکو تم تاوان نه رسي ځان نه رسي لار خو نن دومره په وضاحت سره او په تفصیل سره په دا باندې په دا موضوع باندې خبرې کړې دي چې موږ وی چې هغه وی چې موږ نه بند کړی پاکستان وی چې موږ نه بند کړی موږ ته چې نه بند شوی خو سبانه کوله او خبره خلاص او ډیر مننه دومره د 12 اکتوبر نه واخله د تقریبا د څه کم نوي ورځې یا 15 ورځې وشولې کنه چې بند ډیر مننه خغله روان اوس دغه حالت دوام به د دوړ خو پښتنو لپاره اړیکو باندې څومره تاثیر ولري ځکه دوړ خو ته پښتانه چې د زیات زیانمن شوي دي هغه که پښتونخوا کې دا په خواته په افغانستان کې په ځانګړي ډول ختیځو ولایتونو کې دي زیات زیانمن شوي دي نو کچیرته حالات هم داسې دوام پیدا کوي د دواړو خو پښتنو اړیکو ته تاسو بیا په کوم نظر بیا ګورئ زه د دواړو خواو د پښتنو اړیکو ته په مثبت نظر ګورم دواړه خواوې پښتانه به په دې باندې باورمن شي لغه جملې نه افریدای صاحب چې د پاکستان نظامیان د دواړو خواو پښتنو دښمنان دي او دوی هیڅ کله نه غواړي چې دا دواړه خواوې پښتانه د یو بل سره وروري وپالي دوستي وپالي خپلوي وپالي او ګټي وپالي یو د بل په ګټه تجارت وکي دوی دا نه غواړي ګورئ د هغه وخت نه را پدې خوا چې دغه مناطق ته چې دغه آزاد قبایل ویل کېدل او ورو پاکستان د انګریزي سیاستونو مطابق خپل لمن پراخوله بل اخره ټول آزاد قبایل لاندې کړل دا د هغه خلکو د اراده په خلاف او د افغانستان د خلکو د اراده په خلاف باندې دا عمل شوی دی او دا ډیر جابرانه استعماري سیاست دی چې د پاکستان دولت چلوي او تاسو دې ته وګورئ چې حتی دا نه مني چې دوی لار بند کړی دا نو د داسې خلکو سره سړی څنګه خبري وکي په کومه ژبه ور سره وغږي او څنګه به سړی نتیجې ته ور سره ورسیږي خا چې تاسو نه د بند کړی نو چا بند کړی دا طالبانو عکس العمل وخت چې کله چې دوی زمونږ د میوه وخت وی دوی لارې بندوي دا لارې قطعي باندې کوي نور دا خو ګوره د هغه عمل عکس العمل وو
د هغې د پاکستان د دغه عمل په مقابل کې دغه طالبانو عکس العمل وښود. بیا تاسو ته ټي ټي پي درځي، نو ټي ټي پي خو ستاسو مخلوق دی او تاسو سره دی، او دا طالبان که تاسو په طالبانو باندې دغه وای په قهر وای چې طالبان کوي موږ ته ټي ټي پي رالګي، نو دا خو هغه ګوټ طالبان نه دي چې تاسو په کوچلاخ کې ساتل او په میرامشاه او په پېښور کې مو ساتل، دا همغه ګوټ طالبان نه دي. نو ولې نن په ګوټ طالبانو باندې دغه شوي په قهر شوي او تاسو دغه نظامیانو به نه ویل چې زموږ سره ګوټ طالبان نشته، او د کومه ځایه راغلل دا ګوټ طالبان. نو تاسو چې کله چې تاسو اخته وای چې ګوټ طالبان راشي، نن ګوټ طالبان راغلي دي، نن تاسو ګوټ طالبان هم نه پرېږدئ، جمهوریت مو هم نه پرېښودو، د هغې نه پخوا حکومتونه مو هم نه پرېښودل. فکر کوي چې پاکستان په هماغه زوړ تعریف باندې د دوی په باور چې ګوډ او باد طالبان په هماغه تعریف باندې اوس هم پاتې که نه، د هغوی هم دغه اصطلاحات اوس بدل شوي دي؟ نه، اوس ګوډ طالبان بیټ شوي دي، ټول طالبان ورته بیټ شول. اوس ښه طالبان نه دي پاتې نو پاکستان، نه ښه طالبان نه دي پاتې شوي دي پاکستان دپاره. محترم نیازی صاحب، خبره دا ده چې پاکستان افغانستان کمزوری بولی، داسې فکر کوي چې دوی به د زور د موضع نه د افغانستان مړوند مات کی، لیکن دوی د انګریز تاریخ نه لولي، دوی د روس تاریخ نه لولي، دوی دا پرون چې د امریکا سره کومه تجربه تیره شوه، د دغه تجربې نه عبرت نه اخلي. دا ګوره، روس اتومي طاقت وو، امریکا اتومي طاقت وو، پاکستان په خپل اتوم باندې نازیږي. دا ګوره، دا تیری چې دی، بې عدالتي چې ده، ظلم چې دی، دا هیڅ کله ښې پایلې نه لري. پاکستان باید په دې باندې پوه شي چې دوی زرګونو مشکلاتو راګیر کړي دي، بلوچان ورته پاڅېدلي دي، پښتانه ورته پاڅېدلي دي، پښتانه یې پر ضد دي، اقتصادي بحران په سر اخیستی دي، قرضونه د چا نشي پرې کولی او د ټولې دنیا قرضداري دي. مالیزیا چې د دوی یو دوست هیواد و، یو وخت پی آی ای په دغه کې ترې درولي وه په قرض کې چې دا پی آی ای په تر هغو پورې پرواز نشي کولی څو پورې چې قرض وروړی نه وي. خبره دا ده چې پاکستان د خپلو مشکلاتو ته فکر وکړي او افغانستان ته د مشکلات نه ایجادوي. او ډیره مننه ښاغلی صافی. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او څېړنو مرکز خپل وروستي تازه راپور کې ویلي چې دغه حالت دوام به د سیمې منطقې لپاره هم منفي پیغام ولري. هغوی هم اندېښنه ښودلې. له تاسو باور و چې بالاخره حل لاره څه باید وشي چې دغه ستونزې حل شي؟ ګورې، بالکل که چېرته مونږ په امنیتي برخه کې یا خصوصا په سیاسي برخه کې د پاکستان سره هم تعامل وکړو، پاکستان هم د افغانستان د خلکو سره په اقتصادي برخه کې تعامل وکړي، نو کېدلی شي چې یو منظم رول ادا کړي، یو د بل په حمایت په خاطر باندې، او خصوصا د اقتصادي برخه کې چې اوس ټاپي پروژه روانه ده، کاسه اګزار په باغې باندې کاسه د برق هغه په ګټه د هغه روانه ده، د افغان ترانس چې د دوی د پاکستان او د اسیا میانه او د اسیا جنوبي دا ټول سره نښلول کېږي. نو موږ چېرته تېر شو د امنیتي او بعضې نورو خبرو نه، فقط په دې اقتصادي برنامو باندې کار وکړو، یو د بل په ګټه. ډېره زیاته مننه تاسو درې واړو درنو مېلمنو چې خپرونه کې هم راسره برخه واخیسته. کور ودان، ډېره مننه. درنو لیدونکو او اورېدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه. په دې سره زموږ خپرونه هم پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت.